لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. دا مخکې جمعو باندې د جنت بیان شوی، د جنت د هغه نعمتونو بیان شوی. مقصد دای چې د انسانانو شوق پیدا شي د هغه جنت د پاره او د هغې د نعمتونو د پاره محنتو کی، طلبو کی او په زړه کې جذبه پیدا شي. د قرآن پاک ترتیب داسې دی چې کم دی کې د جنت خبرو کی نو ورسره سندستی بیا د جهنم خبره هم کوي. نو دا د جهنم خبره د دې دپاره چې انسانانو سره غم پیدا شي او سوچ پیدا شي چې یاره دا خو ډېر ناکاره ځای دی، بدترین ځای دی. نو د دې نه د بچاو دپاره، د دې نه د ځان د خلاصولو دپاره څه غم پکار دی او څه محنت پکار دی. دا د قرآن ترتیب دی داسې چې کله د جنت د نعمتونو بیانو کی نو ورسره د جهنم د عذابونو بیان کوي. که کله د آخرت د خوشحالو بیانو شي نو ورسره د آخرت د قیامت د هغه سخت ورځې هغه پریشانۍ او هغه غمونه مخې ته کوي. د دې دپاره چې انسان سره پړه کې دا غم پیدا شي، دا جذبه پیدا شي چې د دې عذاب نه او د دې مصیبتونو نه الله ما او زما بچی او زما خاندان او په نوم مسلمان او په نوم انسان وساتي. ګوره انسان په دې دنیا کې معمولی نه معمولی د یو بنی آدم د لاسه چې کم دردي، د یو انسان د لاسه چې کم تکلیفي هغې ته نه ټینګېږي. نو بیا راشه د الله د طرفه او د الله په دربار کې چې کم عذابونه دي د رب د طرفه، نو هغې ته به دا بنی آدم څه ټینګ شي. دا خو د انسان هسې دې دنیا کې لګیا دی او ځان ته ګوته سنډی، ځان ته لاس نیوي او خپل ځان ورته سخکاري، حالانکه انسان بس او د انسان بس کاري. د انسان به د الله په دې کائناتو کې څه حیثیتي، د انسان به څوره وزني، د انسان به څوره زوري او په دې انسان کې به څوره طاقتي. اسم نشتا، د طاقت مالک الله دی، د قدرت مالک الله دی، د زور مالک الله دی او د ارسه د خزانو اختیارمن هغه الله دی. عزت چې چا سره دی هغه الله دی، د عزت اغستو والا چې کم دی هغه الله دی، د ذلت نه بچ کولو والا چې څوک دی هغه الله دی، پناه ورکولو والا چې کم دی هغه الله دی. هغه چې په هغه باندې موت ناراضي، الحي الذي لا يموت، نو هغه الله دی. انسان دی که هر څومره زوروري، دی که هر څومره تورزني، خو دله بقا نشته، دله پناه ده. کل من علیها فان، دی به ځي، دی نه په زور بچ کیدی شي کني زورور د دې خاورو لاندې پراته دي. دی نه په مال بچ کیدی شي کني مالدار سرمایه‌دار هغه د دې خاورو لاندې پراته دي. دا ورنه لکه لوی خلک هغه د دې خاورو د لاندې پراته دي. دغه شانته هغه چې د دنیا باچایې به کولې په سونو زرګونو د هغې هغه نوکرانو، فوجیانو، سپایانو، نن د هغې خلکو نام و نشان نشته. نن د هغه بادشاهانو په دې دنیا کې یقینو که نوم چاله نه وردي.
داسې داسې بادشاهان تیر شوي دي چې په دې دنیا باندې باچایي کړې ده، د دې دنیا په تخت باندې ناسته کړې ده، خو نن د هغې بادشاهانو د هغې نامه چاله نه وردي، د هغې وطن چاته نه دی معلومه. دغه حساب کتاب نو انسان خو خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور دی، انسانو کمزور دی، دی په هر څه باندې کمزور دی، په بدن باندې دی. قرآن پاک ورته ویلي چې یا بني آدمه ته د دې غر ته په دنګوالي باندې نشي رسېدی، بني آدمه ته دا ځمکه شلولی نشي، ته که هر څومره غوړدانګې ووایې، ته که هر څومره زورونو سره وګرځې، ته په خپلو قدمونو باندې دا ځمکه چې ده لن تخرق الارض دا شلولی نشي، ته به څومره غوړدانګې وایې دې ځمکې له به ځې. انسان کمزور دی، ضعیف دی، نو دی به د الله مقابلې ته او د الله عذاب ته سبا سټینګ شي. او الله سره چې کوم اور دی هغه د دنیا دا اور نه دی، الله سره چې کوم جهنم دی هغه دا د دنیا جهنم نه دی، الله سره چې کومه سزا ده نو لا یوثق وثاقه احد. قرآن پاک وی د الله د نیولو په شانتې نیول څوک نشي کولی، د الله د ګیرولو په شانتې لا یوخذو، د هغه د نیولو په شان، د هغه د سزا په شان سزا چا سره نشتا، د هغه د جیل په شانتې جیل چا سره نشتا، او د الله پاک د هغه جهنم په شانتې جهنم چرته کې نشتا. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته او د خپل امت ته دا تعلیمات ورکولو، مقصد پکې داو چې دا زما امتیان دی سبا دغه جهنم سره مخامخ نشي، سبا جهنم ته لاړ نشي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې د بچ کولو دپاره هر کوشش کړی دی، هر خبره کړې ده، د الله پاک د طرف نه ورکړي شوي پیغامونه هغه را رسولی دي په دې مقصد باندې چې دا بنیان دی د جهنم نه بچ شي او جنت ته تلو واله جوړ شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې نارکم دا ستاسو اور چې دی دنیا کې تاسو بلاوی، نارکم هغه اور چې تاسو یې پیژنئ، دا اور څنګه دی؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. دا د بخاری او د مسلم شریف دا روایت دی چې دا یو عیسه ده د اویاو عیسو نه د اور دغه جهنم، دغه جهنم هغه اور هغه د دې نه په اویا درجې باندې زیات ګرم دی، داسې ګرم دی چې هغې کې دا ګټې به داسې سوځي لکه څنګه چې د دنیا په دې اور کې دا ټانګر او دا پاتری سوځي. قرآن نو ویلي وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. هغه اور د جهنم داسې اور دی چې په هغې کې به بنیان سوځي، هغې کې به دا ګټې چې کمې دي دا به پکې بلیږي، هغه به په لرګو باندې نه بلیږي، هغه اور هغه به په ګټو باندې بلیږي. کم اور چې ګټه اوبه کوي، کم اور چې ګټه سیزي، د هغې اور خیال وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د ترمذي روایتو چې 1000 کاله اور بلیده بلیده نو رنګې واړو، بیا هغه 1000 کاله اور د جهنم بلیده بلیده ګرمېده ګرمېده نو رنګې واړو، بیا په دریم ځل باندې 1000 کاله بلیده بلیده ګرمېده نو رنګې تک تور شو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو هغه اور د جهنم سور نه دی، هغه اور د جهنم زیړ نه دی، هغه اور د جهنم سپین نه دی، هغه تک تور دی. وی داسې تور دی چې د تارکولو نه سیوا تور دی، د تارکولو نه سیوا، او داسې ګرم دی چې د دنیا دا اوسپنې، د دنیا دا ګټې، د دنیا دا سیزونه دا پکې داسې چې اوبه کېږي به نو ښه،
دا د جهنم دا غور حالات نبی صلی الله علیه وسلم بیانول. او یو حدیث پاک کی راضی دام د بخاری شریف او د مسلم شریف دا روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ان اهون اهل النار عذابان، یقینا لک کمزورې پټولو کې کمزورې او معمولی جهنمی چې د جهنم خاوند دی او په جهنم کې ورغلی دی، دا به هغه سړي چې له شراکان ونعلان من نار جهنم، د جهنم د اور پیزار به پخپوي، د جهنم د اور هغه پیزار او پاټي به د خپو ته اچېدلې شوي او داسې به یغلی منهما دماغه، هغې سره به د دې سړي دماغ دا بره په کپره کې خوټ کېږي. دا صحیح حدیثو دا صرف د دې وجې نه چې د دې سړي پیزار د دې سړي خپې دا په هغه اور کې دي، هغه پیزار چې کوم پخپو کړی دی هغه د اور دی او داسې به دماغ خوټ کېږي کما یغلی المرجل. حدیث پاک کې راځي لکه څنګه چې کاټوی په اور باندې پرته ده او خوټ کېږي. استغفر الله اعاذنا الله منها. کاټوی په اور باندې پرته ده خوټ کېږي، کوکر کې خوراک خوټ کېږي. دک شانتی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا هغه جهنمی کته وی چې یاره ما خو دا اورېدلي دي قرآن پاک کې راغلي دي چې فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب بس پکېږي نه د جهنم. نو په دې سړي باندې خو سپک دی، نو دا څنګه سپک دی؟ نو دا سپک داسې دی چې کم عذاب د ده دپاره مقرر و د دې جهنمي دپاره دغه عذاب مقرر دی، نو دکه به سپکېږي نه. که دا کافر دی نو داسې به ونشي چې ګنې د ده دا یو خپا دا د جهنم نه رابار شي یا د اور دغه یو سپلی دغه یو کیړی دا د ده د خپو نه لرې شي. نه نه، دغه مقرر عذاب چې د ده دپاره کم دی نه به سپکېږي نه، عذاب به کمیږي نه. او دا د ابو طالب بابا بارک هم راغلی و. هغه ابو طالب بابا چې ایمان یې نه راوړی، نور د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی، په پښتو باندې ولاړ دی، په غیرت باندې ولاړ دی، مرګرتیا د نبی علیه السلام یې کړې ده، د کافرو مخې ته ولاړ دی. د نبی علیه السلام ارمانو، د نبی علیه السلام خوښه وه چې زما دا تره د ایمان راوړي، خو قرآن پاک آیت راغی چې انک لا تهدی من احببتا، ته چې ستاسو خوښ یو تی غواړې نو ته هدایت نشې کولی، هدایت د الله په لاس کې دی. ته د الله نه دعا غوښتی شي، ته د الله نه سوال کولی شي چې الله پاکه هدایت ورته وکړي. لکه ابراهیم علیه السلام هم د خپل پلار باره کې وی واغفر لابي، یا الله زما دې پلار ته هدایت وکړي، بخنه ورته وکړي. څه معنا بخنه مطلب څه؟ یعنی مطلب مخکې ورته هدایت وکړي نو بیا یې معاف کړي ربا، لیکن الله چې څه کوي نه هغه کوي. بادشاه دی، د چا نه مجبوره نه دی، نه د نبي نه مجبوره دی، نه د ولی نه مجبوره دی، بے پروا بادشاه دی، صمد ذات دی. پیغمبر یو خبره غواړي خو چې الله نه غواړي نه کیږي، چې الله نه غواړي نه کیږي. کیږي به هغه یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. الله چې کوم اراده د الله چې کوم خوښي اکه به کیږي، الله تعالی چې څه کوي نه هغه به کیږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه کاکاجي ابو طالب هغه سړی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه ژوندی یما، نو دا خلق تا ویښته نشي کاږولی. والله لن یصلوا الیک بجمعهم، وی د ما دې په الله قسمی ابو طالب بابا وی چې زه ژوندی یم که دې ټول را یو ځای کې نو هم تا ته څه نشي ویلی.
اله به راته وایي چې په ما خاورې واړوئ او دا ته چې سوی دا ټیک دي دا ته چې ما له کوم دعوت راکې دا صحیح دی خو زه یریږم د ملامتیا نه چې سبا به دا خلک خبرې کوي چې د پلار نیکه هغه دین یې بدل کو بابا د اور نه ویرېدو سبا به د عربستان زنانه کورونو کې ما باندې نو وی زما غیرت دی نو ګوره ورته داسې خبره ده چې غیرت اغستل او ایمان پرېښودل دا خو لوی تاوان دی خو هغه داسې وکړو نو د هغې سړي باره کې هم راځي چې د هغه ابو طالب بابا د هغه پیزار به د جهنمي د هغه پیزار به د اوري او هغې سره به هغه ته دوره تکلیفي چې د هغه په کپرۍ کې به مازغه د هغه خوټ کیږي نو ووایه دا سوچ وکړه چې کم سړی چې د سر نه تر خپو پورې په جهنم کې پټ دی په بامبړو کې پټ دی چې د هغه به سالي مونږ سره د دیر ودې غم نشته مونږ سره د حلالو د حرامو غم نشته مونږ سره د الله د عذابونو غم نشته مونږ سره د جهنم یاره نشته هر یو سړی وایي چې زه به 15,000 کاله پس چې مرمه کله به یي اوهو دا چې خاورو کې پراته دي دا چې ښځې ورباندې ولاړې دي دیم داسې وي خو پاتې شوي نه دي زه او ته هم د پاتې کېدی نه یو غم پکار دی سوچ پکار دی ځکه چې که یو سړی د دې دنیا دا مزې غواړي په دې دنیا کې آرامي کوي په دې دنیا کې حرام مال را جمع کوي دوکې کوي دو نمبرې کوي غلاګانې کوي ظلمونه کوي د مظلومانو ایسې ځان پسې کوي د مزدورانو د هغې هغه اجرت او تنخوا ځان له کوي مزدور له خپله مزدوري نه ورکوي حقدار له خپل حق نه ورکوي پردي قرضونه خوري هر څه چې کوي د دې دپاره چې د ما د دنیا دا ژوند زما د بچو دا زندگی دا په خوشحالی په مستی او په آرام تیره شي وی تا ته پته را چې سبا د الله دربار ته داسې سړی ورشي او یو غوپه والا په جهنم کې الله ورکی یو غوپه چې لږې ورکته کی او بیا روچت کی نوی رب به تې تپوس کوي چې هل رأیت خیرا قطو تا چې ته خوشحالي لیدلې ده چرته کې تا باندې د خوشحالۍ یو ګنټه یو منټ چې ته راغلی دی دا هغه سړی دی چې زندگی په مزو کې تیره کړې وه په عیش و عشرت کې تیره کړې وه په باچایۍ کې تیره کړې وه خو چې کله ته الله تپوس وکړي چې تا چرته خیر لیدلی وی لا والله یا ربی زما دې په الله قسم یا الله پاکه ما چرته خوشحالي نه ده لیدلې بیا به دې تپوس کوي چې هل مر بک نعیم قط ستا خواله چې ته نعمت راغلی و ته خو خوشحالی له نه وې تلې نو په تا باندې چې ته خوشحالي راغلی وه په تا باندې چرته څه نعمت راغلی و تا د آرام چې ته یو ورځ تېره کړې ده وی سوګند به وخوري دا سړی چې د ما د الله ستا په ذات باندې قسمي چې ما چرته خوشحالي نه ده لیدلې ما چرته مزه نه ده لیدلې د هغې یوې غوپې سره یو غوپه ده یقین وکړه هغې سره به د انسانانو هغه شکل به داسې شي چې سړی به بیا پیژنې نه ښه قرآن وایي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله با دې جهنمیانو ته وایي کورې شی دې جهنم ته ای سپو الله ورته سپي وایي سپي چې سپو کورې شی لاړ شی ما سره خبرې مه کوئ ما سره خبرې مه کوئ وهم فیها کالحون دا جهنمیان با په دې جهنم کې ډېر زیات بدرنګي
حدیث کې راځي بدرنګه بسنګي داغه ور د وجنا داغه جهنم د وجنا دا کته شونډه چې کومه ده دا به داسې را په کته باندې راغلی وی یو لوی به بوزې به را ځوړندي حدیث کې راځي تر دې نامه پورې به دا شونډه را ځوړندی دورام او دا بره شونډه چې کومه ده دا به په پاس باندې تلی دا پوز او دا مخ به ولا پټ کړي آغا سر پورې تر دې دې پورې کپړې پورې به راغلی خوله به اوازي او دلته بلوي به بوزې ځوړندي اوه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا الله مونږ سره دا هغه ورځ ډېر غم دی چې هغه سړي له شکل خرابوي داسې ورځ داسې عذاب انسان په دې دنیا کې ځان د جوړولو ځان د ښایسته کولو دپاره څومره سامانونه پیدا کړي دي څومره کریمونه پیدا کړي دي څومره پوډرې پیدا کړي دي لیکن د جهنم د خلکو حال واوره چې شونډه باید په حدیث کې راځي تر دې نامه پورې راځوړندی بره شونډه تلې را په شا باندې هغه د سر کپړۍ پورې رسېدلې ده دا د جهنمیانو شکلونه دي او هغې څه کوي په قسمه قسم عذابونو باندې رب سره عذابونه دي د رب بېشماره قدرتونه د رب بېشماره عذابونه د رب بېشماره طاقتونه د رب بېشماره لښکرونه وما یعلم جنود ربک الا هو د رب لښکرې چې کومې دي هغه به رب ته معلومي بل چاته نه دي معلومې الله رب ذوالجلال چې کله سړی جهنم ته مخامخ کوي نو اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل دې مرۍ ته به وله زنځیره چولي د زنځیر یو سر دا به د دې سړي د مرۍ ته اچېدلې شوي او بل سر به ملایکو نیولي او لکه د سپي په شان به جهنم ته راکاږي اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل خپو ته به بیړی مرۍ ته به توقي مرۍ ته به پټۍ مرۍ ته به زنځیري خپو ته به وله بیړی اچولی او یسحبون فی الحمیم راکاږي به په هغه خوټ کېدلو اوبو کې په جهنم کې د جهنم اوبو په جهنم کې خوټ کېدلې اوبه په هغې کې به خوړین کی په هغې کې به ملایک راکاږي چې ریکاږي نو ثم فی النار یسجرون بیا به په اور د جهنم کې رواته کی نو ټکارې به کوي یسجرون رواتولو لکه وږی چې رواته په سروټ کو باندې ایږدی او ډډې په ډډې اړی الله غفورم دی او رحیمم دی خو داسې قهار دی چې داسې قهار هم بل نشته داسې قوي دی چې داسې قوي بل نشته داسې د هغه قهر دی چې داسې قهر د چا نشته داسې غضب دی چې داسې غضب د چا نشته ثم فی النار یسجرون چې کله د الله درباري او د الله مجرمان دا کافران د الله په دربار باندې ودرېږي نو الله د طرف نه به آواز وشي خذوه فغلوه ونیوی دا سړی دغه سړي ته لاس واچوئ کلک یې وتړئ فغلوه طوق ورته واچوئ فغلوه کلک یې وتړئ په زنځیرونو کې وی په لکونو ملایک به ورمنډه کي په یو یو جهنمي پسې په یو سړي پسې دا د دې ځای فوج او پولیس نه دی چې واپس بشي دا د الله فوج دی دا د الله لښکر دی چې رب وایي چې وینیوی نو د الله پاک د نیولو سره به په زرګونو په لکونو ملایک او الله به وایي فغلوه ثم الجحیم صلوه بیا جهنم ته دې اولې بوی د جهنم ته راکاږئ او ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه
بیا ورپسې هغه زنځیر راوړی هغه زنځیر چې د هغې اوږدوالی او یا ګزه دی هغه ګزونه به الله ته معلومي چې څومره زنځیر دی یو ګزی چې او یا ګزه څنګه ګزونه به څوره زنځیر به داسې زنځیره چې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې هغه زنځیر به د دې جهنمي په دې خوله باندې ومنډي د لویو بولو په غاړه باندې به یې وله راوباسي او لکه د میانو به لکه څنګه چې دا میان دی خلکو ور ځوړن کړي په دغه لخته کې په دغه تار کې دکه شانتې په غلو داسې ځوړندې کې او ویزان دی کې داسې ځوړندول چې په ټول وجود کې وله زنځیر ګیولی دی پورې را پورې تیستی دی دا د الله مجرم دی انه کان لا یؤمن بالله العظیم د په الله ایمان نو راوړی دا بی ایمان او د الله سره زور کو د الله رب ذوالجلال سره بدماشي کوله دا د الله سزا ده انسان به صحیح دی وایي چې زه وتړم څوک یې پرانستی نه شي یا بني آدمه د لویې نه کته راشه لویي خو د الله دپاره ده زور خو د الله دپاره دی هر سړی چې کوم دی نو الله دې معافي وکړي ډوزمار دی لوی مار دی غټو والا دی د الله د جهنم نه خبرې معارف الحدیث کې یو روایت راوړی دی منظور نعمانی رحمه الله هغه د ترمذي په حواله باندې دا روایت راوړی دی چې ان فی النار حیاتین یقینا په دې اور د جهنم کې چې رب سره کوم اور دی د الله داسې قدرت دی داسې طاقت دی چې سره د دې نه چې اور دی او الله پکې ماران ساتلی دي حیات مارانو او څنګه مارانو که امثال البخت لکه دا مضبوط اوخان چې سورهی دوره دوره یو مار توبه که امثال البخت وان فی النار عقارب او لړمانان دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی په دغه جهنم کې که امثال البغال لکه څنګه چې دلته دا خچر ویني خچر چې سوره دی دوره یو لړم دی نو هغه ربو چې د بختي اوخانو په شانتې د بختي اوخانو په برابر باندې یو مار هغه په جهنم کې کینولی دی لړمانان یې پکې کینولی دي هغه لړمانانو چې که امثال البغال په شان د خچرو درانه او مضبوط دي نو څه د خیال دی د الله دربار ته ولې بېغمه افا امینه خلکو سره غم نشته افا امینو مکر الله مخلوق سره د الله د عذاب غم نشته که مخلوق سره د الله د عذاب غم وی نو د جماعتونو نه به اغلاګانې کولی د جماعتونو نه به بیټرۍ پټولی د جماعتونو نه به یو پی ایس پټولی د بل د غوږونه په زور باندې به بالې استې غوږونه به شلولو ماشومان به وجلو پردي حقونه به والو مړي به کولو که د جهنم او د آخرت یو سړي سره غم وی او یره وی نو سړي به دا ناروا کولو دا خو دنیا ده الله پاک دی چې هغه ټینګه کړې ده کنی دی یو جرم ته چې ګورې نو یقین وکړه دنیا د روانېدو ده خو یا به دا د نبي صلی الله علیه وسلم د هغه دعاګانو اثري کنی دا نن چې کومه لبه ده په دې یو لبه په دې یو جرم باندې هغه قامونه چې کم دي یو قوم په غرق شوی دی د هلکانو لبه شروع ده د هلکانو بدعملي شروع ده د ملکو پیسې په هلکانو موبایل په هلکانو تاوانونه په هلکانو سامانونه په هلکانو بدکاري د هلکانو او دا هغه عملو چې په دې عمل باندې قوم د لوط علیه السلام الله په دې ځمکه منډلی دی داسې عذاب یې وله ورکړی دی چې د اسمان نه یې پې بمونه راغورځولي وو یوازې بمونه نه داسې چې جعلنا عالیها سافلها دا ځمکه یې پې وملوړې کړې وه داسې عذاب یې وله ورکړی دی چې هغه خلکو به وي دا ځمکه یې دومره په بره باندې وړې وه دومره یې د اوچت ځای نه راخلاصه کړې وه چې خلکو به وی بره په اسمان کې مخلوق د دې چرګانو مرګانو بانګونه او د سپو دا غپ غپ وي بره واورېده
دومره بره رسولې وه او د هلته نه یې رانسکوره کړه پې دا د هلکانو بدعملي او بدکاري قوم د لوط علیه السلام کوله 4 شپږ ځایه دا واقعه قرآن پاک کې د لوط علیه السلام د قوم دا راغلې ده چې هغوی دا کار کو او نوح علیه السلام ورته وی مه کوئ دا کار اتاتون الذکران من العالمین ولی تاسو نارینهو سره بدعملۍ کوئ ولی تاسو هلکانو سره بدکارۍ کوئ د الله نه ویریږئ واتقوا الله دا کار مه کوئ الله به هم تباه کي نه منله داسې عذاب یې وله ورکو چې ډېره زمانه پورې هغه ډنډ ډېره زمانه پورې هغه ګټې هم پرتې وي کومې ګټې چې په هغې باندې ورېدلې وي قوم د شعیب علیه السلام چې شعیب علیه السلام ورته وی اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین پیمانه برابر کې تله برابر کې په تله کې نقصان مه کوئ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم د خلکو سامانونه مه کموئ خلکو سره په تول کې روانې مه کوئ هغوی نه صبرېده الله هغوی تباه کړو الله پې زلزله راوسته داسې چې په هغې باندې هغه کورونه د هغوی هغه بنګلې د هغوی قبرونه وګرځېده په هغه پخو کورونو کې په هغه مضبوطو قلاګانو کې هغوی له بیا چا امن نشه ورکولی د الله د عذاب نه ځان نشه خلاصولی نو د لوط علیه السلام قوم خو د هلکانو په عمل باندې لاړو قوم د شعیب علیه السلام د تلې په نقصان باندې لاړو او نشان عبرت جوړ شو نن د تلې نقصان هم دې خلکو کې شته د لوط علیه السلام د قوم هغه مرض هم پکې شته عام دی هر کلي کې دی هر قوم کې دی په ټوله دنیا کې دی په ټوله دنیا کې دی په عیسایانو کې په یهودیانو کې په مسلمانانو کې په پنجابیانو کې په پښتنو کې په مولانو کې په مدرسو کې په هر ځای کې لبه ده شروع ده یقین وکړه بعد روایاتو کې راغلي وو چې د دې عمل سړی لاړه دنیا نه نو د ده نه قبر کې لیوه جوړېږي خنزیر دلته خلک وایي بیا دوا وکړئ یو ځل بیا ورته بیا دوا وکړو اکسه به ټول دا کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې دا د هلکانو بدکارۍ والا که فاعل دی او که مفعول دی دا دواړه د مرګ قابل دي اسلامي سلطنت کې به دا دواړه وجلی شي د یوه اسلامي حکومت غواړم اسلامي نظام غواړم د مدینی ریاست غواړم وی نه غواړي که نه نو دا ټول خلک به بې لاسو ګرځي زموږ د سیاسي لیډرانو به لاس نیولي د غل نه به لاس درکې د زرګر به لاس نه بیا د کساب به لاس نه بیا د جرندګړي به لاس نه بیا چې اسلامي ریاست غواړي ولې جرندګړی دی غل دی کساب دی غل دی لیډر دی غل دی د قام مشر د کلي دی غل دی قاضي دی غل دی او غل دی چې کم ګورې نو بس غل دی او غل دی اسلامي نظام وی غواړم نو وی ګوره قامونه په دې عملونو باندې تباه شوي دي او برباد شوي دي او دا غم چا سره نشته بیا مو چې د الله هغه لویه ورځ مخې ته را روانه ده هغه جهنم مخې ته را روان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به صحابو ته د هغه جهنم ذکر کو صحابه کرامو په ډرک ډرک باندې جړل به سره د دې نه چې د هغه صحابو نه پاک خلک دا دنیا کې نه و د هغه صحابو نه ډېر نیکان دا نو چتا اسلام کا زمانے میں سے کا بیٹا دیا اسلام کا زمانے میں سے کا بیٹا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ آغا نبی علیہ السلام صحابہ اغی اپنی مثال آپ دی اغی خپل مثال پخپل دی داغی مثال نشتا اغا شانت خلق دیزمکی لیدل نه دی اغا خلق چی اللہ صفتونه کړی دی اغا خلق چی قرآن پاکی صفت کړی دی اغا خلق چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اللہ فی اصحابی زما د صحابه بارک د الله نو یریږي ردی بد موای دی سره مینه نبی علیہ السلام میں ما سره مینه دا دی سره بغض نبی علیہ السلام میں زما صحابه سره بغض دا ما سره بغض دی
هغه صحابه کرام هغه چې د جهنم خبره اوري، هغه چې د قبر خبره اوري نو په ډرک ډرک باندې جاړي او موږ ته نه خندا جوړه کړې ده. موږ د پکجي نه اوزګار نشو، زموږ نوجوان د موبایل د گیم نه اوزګار نشو، زما نوجوان زمونږ په خوب باندې موړ نشو، زمونږ نوجوان د دنیا د مزو نه اوزګار نشو. او د صحابه کرامو نوجوانان هغه چې د الله د پاره د سر بازۍ ته به تیارو او سیالۍ به یې کولې. د هر یو به دا ارمانو چې زه د نبي علیه السلام د فوج سپایي شوې، زه د نبي علیه السلام په لښکر کې شهید شوې، زه د مخامخ شوې لکه لوی کار د ابو جهل هغه وجل. اخو یو دوه ماشومانو د لاسه د یو دوه ځوانانو د لاسه دا د صحابو ځوانانو، د صحابه کرامو داسې نوجوانانو او د هغې زندګي داسې تېرېده چې د هغې نه د صفاړه خاوندان بنو. لیکن چې کله به د جهنم خبره راتله، کله به د قبر خبره راتله نو جړل به. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس ابکو، ای خلکو الله ته وجاړئ. مونږه خوشحالۍ ډېرې خنداګانې ډېرې، ډرک او ډروک د پیپړو ورزش پې کوو، خنداګانې کوو، د هغې دپاره ډرامې کوو، د هغې دپاره لطیفې کوو، د زړه د خوشحالولو دپاره چرس راکاږو او خاندو خوشحالیږو. او الله رب العزت ته مو ونه جړلو، مو ونه جړلو نو چې الله ته مو ونه جړل نو چا ته به جاړو؟ جړا خو هغه جړا ده چې رب ته بنده وجاړي، او چې کومې سترګې نه چې د الله دپاره اوښکه وغورځېده الله ته یې وجړلو، په ده باندې اور د جهنم آرام دی. نبی صلی الله علیه وسلم وی یا خلکو وجاړئ وجاړئ. کنی یاد ساته قرآن پاک کې راغلی فی عمد ممدده، دا مجرمان او دا جهنمیان به الله رب العزت په داسې پیپونو کې باندی، په داسې پیپونو کې اوږده اوږده پیپونه لکه د بټۍ دا پیپونه، او په دې کې به ور ټومبي او سر به ور باندې باندی، د اور په بکسونو کې به باندی، او جهنم کې به په ویښ کې پراتی. د الله زور، د الله طاقت، د الله سزا یقینو که هغه ډېره سیوا ده، هغه ډېر زورور ذات دی. د هغه د قهر نه د بچ کېدو دپاره راځئ الله ته جاړئ، راځئ الله ته توبه وباسئ، راځئ د الله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره دا معاملات ټیک کړئ، او د الله د رضا دپاره په خپل مالونو کې د الله عیسه وکړئ، د الله په نامه باندې ورکړه وکړئ. د خپل بدن د دې دوره خیال ډېر مه ساته چې شپه هر وخت د ویښتو نه اوزګارېږي، چې مړ شي ړومبې به په لحد کې دا ویښته ستا د سر نه دوړېږي، دغه سترګې ستا چې دي دا به پړسېږي، ماتېږي به، اوبه کېږي به، او دا به دې په دې مخ باندې رابهېږي. اوس وجاړه الله ته. نبي علیه الصلاة والسلام به وجاړئ، کنی داسې وخت را روان دی چې کندې کپرې او غارونه به په دې مخ کې جوړ شي، او اکه جړه د آخرت هغه به بیا ځای نه نیوي، هغه به بیا ځای نه نیوي. راشه دلته الله ته توبه وباسئ، وجاړئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.